سلامونه امید لرم چې روغ جوړ به یاستئ او په دې ویډیو کې چې دی موږ د سایکالوژي خبرې کوو چې څنګه موږ خپله سایکالوژي قوي کوو. ګوره ښه سایکالوژي دی چې شی اوس ګوره ښه ته چې کله ټریډ والې لکه مثال درته درکړمه تا هلته ټریډ وایستو مارکیټ راځي دغسې پورې دلته بندی ته وایي چې پوره سټاپ لاس مې لګېږي څه کېږي پوره سټاپ لاس مې لګېږي یا دلته ټریډ ایستی مارکیټ ځي پورې ځي ته وایي چې والا وویل د خورډر بلاک دی کېدای شي مارکیټ راوغورځوي ټپ دلته یې ټریډ بندی او خبر نه چې هغه ځي فول ټي پي ورته ووهي. نو دا شیان باید جوړ شي شي باید جوړ شي ګنې دا چې دی ټریډینګ کې کامیابي نشي ترلاسه کولی بغیر د دې شیانو. نو په دې ویډیو کې به درته ښیم چې د دې حل لاره څه شی ده او څه رقم چې دی ځان ماسټر کولی شئ پکې او څه ورته وایي چې تاسو ښه ټریډونه وکړئ او تر اخره پورې که سټاپ لاس یو که ټي پي تر اخره پورې هولډ کړئ. نو د دې یوه حل لاره دا ده چې ته دې سټراټیجي بک ټیسټ کړي چې دی سټراټیجي دې څه کې بک ټیسټ بی ای سی بک ټیسټ یور سټراټیجي دا ډیره مهمه ده په دې سایکالوژي کې خو درته زه وایم چې مهمه ده. نو راځئ چېرته یو دانې ښیم چې دا ولې دونه مهمه ده. نو زما د نوې سټراټیجي چې د نیویارک سیشن ده نو هغه درته بک ټیسټ درته ښیمه. نو ځمه زه خپل ټریډ زیلا ته ټریډ زیلا نه بعد ځمه دلته څه شوه دا یو منټ دا ده ګولډ 4RR. نو سیشن ریزلټ واما اوس ګوره ښه دا وین ریټ چې دی د دې 50% نه دی جګ دی اوس ګوره زه درته ښیم اوس وایي چې د دې 50% وین ریټ دی 50% یو په 3 ریسک ریوارډ دی دلته دې کې ګوره ښه بیا 50% کمی ښه صحیح زیات دی. نو د دې وین ریټ جګ دی او دلیل درته چې ښیم اوس ګوره ښه دغه مارچ میاشت کې چې دی ما نه دې کې غلطي وشوه هغه غلطي چې شی وه چې ما په هر ټریډ کې $500 ریسک کول نو د دې کې رانه یو دانې کې چې دی $5000 لاس شو دا ګورئ دا نو که دا لاس نه شوی وین ریټ به اوس تر 82 تر 950 یا 850 پورې حتما و. نو زه بیرته دغه ته اوس نه مې درته وښوده چې وین ریټ یې جګ دی خو ځکه چې اوس به بیا بعضې خلک اوس په کمنټ کې موږ ته وایي چې والا سټراټیجي دې داسې داسې ده. نو دا مې کلاس هم نه کړی اوس پی ان ایل به چې دی تقریبا په $16000 کې اوس خو $11000 $11000 این تر څه ورته وایي $11000 پی ان ایل به ښه دا ونیسه چې شی یو په د په وین ریټ خبره څه ونیسه نو $5000 چې لرګي د دې وین ریټ ونیسه 80% چې دی 80 نه 55 ونیسه ستاسو لپاره اصلا 50% دلته ځکه چې هلته ما نه غټترینه لاس وشو ماکس ډاون چې دی هماغه د لاسه د $10000 ته راولېدو. نو راځئ چې موږ دې د لارې سره هم پوهېدلی شو چې سایکالوژي مې ښه کړو سایکالوژي موږ صحیح کړو. نو زموږ سټراټیجي چې دی 50% وین ریټ لري دا زیات دی خو یعنې مثال درته وایم تاسو ته 50% وین ریټ لري ښه نو ته په 100 ټریډو کې څونه وین کوې ګوره ښه په 100 ټریډو کې څونه وین کوې په 100 ټریډو کې یعنې 100 ټریډو کې 50% وین ریټ شو که نه 50 وین او 50 چې دی کې 50 دانې چې دی لوز ښه اوس ته څونه دغه کې وین دې څونه دی او لوز دې څونه دی که ستا ګوره ښه دا اوس لږ لږ ورته را جوړېږي ښه ته اوس پې سر دې نه خلاص شوی اوس درته رو پورې را جوړېږي اوس ګوره ښه 50% دی وین ریټ شو 100 چې دی 50 دی چې دی څو والا وبیلل $100 والا 50 دی $100 والا وبیلل څو روپۍ کېږي ښه دا دی 50 ضرب 100 شی 15000 څه شو 15000
اوس د وینسونه کړه دغه څه وینځه چې یو په دوه ریسک ریوارډ لري 50 ضربې 200 دې وګټل 100 دې لوز کړه د $100 50 دانې رښتیا 50 دې وین کړه د $200 ځکه 50% وین ریټ موږ 50 بیلو 50 ګټو نو اوس به شیکو 50 ضربې $200 څو روپۍ شولې لس زره څه شو $10,000 نو په 100 ټریډو کې تو نیسه چې ته 50 بیلې 50 ګټې نو که ته $100 ریسک کې نو بیا هم 100 ټریډونه بعد چې $15,000 ته په ګټه کې یعنی اوورال چې دی ته په ګټه کې راځي که ته ستا هفته خرابوي میاشتې خرابوي نو یو میاشت بعد دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد چې دی ته بیا هم په ګټه کې حتما راځي نو دا چې شو $15 لاس شو او دی چې دی د $10,000 چې دی ګټه نو دې رقم موږ $15,000 لري کو کنه منفي $15 څو روپۍ پاتې کېږي $15 پروفیټ $15 اوس د دې سایکالوجي سره څه خبره ده اوس ګوره خیال ته باید دا ذهن کې حتما ونیسي چې که نن مې لوز شو سبا لوز شو بل سبا لوز شو نو په نور ورځ کې چې دی زما وین کېږي دا به نه نیسي چې ته یو ورځ لوز کړي دوه ورځې لوز کړي یا درې ورځې لوز کړي نو ته بیا وایې چې والا او ټریډینګ داسې دی اوس زما سټراټیجي خرابه ده اوس باید دا بدله کړم او دا دی او دا دی او دا دی دا چې دی سایکالوجي مشکل دی دا هر ټریډر ته مخې ته راځي داسې نه دی چې بس دا پروفیشنل ټریډران چې دی ناست دی او ګټي نه دوی خپل هم لوزینګ سټریک هر شی لري نو د دې 5% میټر خبرې خو وکړلې چې که دونه یو په دوه ریسک ریوارډ سره څه ورته وایي وین ریټي بیا هم په ګټه کې یاستئ او زما چې دی دا 80% کې دی ښه ځو مونږه دغه ته مکس ډراډاون ته دا چې دی په $15 کې دی دا د دې کې معنی خراب شوی دی کاش نه خراب شوی د دې معنی څه ده ښه د دې معنی دا ده چې اوریج ډراډاون کنه چې یعنی زما چې دی 15 دانې سر په سر لوز کېدلی شي چې 15 دانې lose 5 trades in the row د دې څه معنی یعنی که زما سټراټیجي چې دی ماته 15 دانې لوز چې دی سر په سر راکولی شي کولی شي 15 ټریډه سټاپ لاس چې دی ماته سر په سر راکولی شي یعنی ته که یو ورځ سټاپ لاس ولګېدو دویمه ورځ درېیمه ورځ نو ته به دا نه وایې چې سټراټیجي مې خرابه ده دا ده او دا ده ستا سټراټیجي همدغسې ده تا ته دلته د بک ټیسټ ویلي دي چې تا ته حتما څه کوي ډراډاون درکوي یعنی تر 15 ټریډ پورې چې دی ستا څه ورته وایي سټاپ لاس لګېدلی شي چې کوي تر 15 ټریډ پورې ستا سټاپ لاس لګېدلی شي یعنی ته که 15 ورځې سر په سر په تاوان کې ته باید دا ووایې چې زما سټراټیجي پروفیټیبل ده چې دا زما سټراټیجي پروفیټیبل ده دا چې دی فقط لوزینګ سټریک دی دا چې دی څه ورته وایي دا زما د سټراټیجي پارټ شی دی لکه د اټس ا پارټ اف مای سټراټیجي یعنی زما سټراټیجي همدغسې ده نو دا هم په ذهن کې کېنوئ لکه دا معلومات یې اوس ګوره ښه زما نن هم لوس سبا هم بل سبا هم راځم زه بک ټیسټ مې ګورم وروره چې زما خو 15 دانې باید سر په سر لوس شي دا خو ماته عادي دي چې دي دا ماته عادي دي چې 15 دانې سر په سر لوس شي که بیا اووم اتم نه هم چې دی سر په سر لوس شو بیا چې دی نو خپل مشکل دی ښه دا خو مې ویلې نو که کله دې فکر وکړو ور اخر کې بیرته خیر ټول سمري کوم مشکل نه لري ښه اوس تا بای وایستو دلته دا ګورو چې شو دا ګورو نو اوس تا بای وایستو ښه شو کو بای مارکیټ دلته راغی ګټې ته ته وایې چې والا دې کې چې دی دا شی دی او د کېدای شي ریورس کړي یا دغسې پورې لاړ شي ته ریورس نه شي بیا بند کړي او یا هم مارکیټ ځي پورې ځي رینج کوي بس دلته بند کړي چې والا او ډېر وخت یې ونیو دا وکړه ښه ته په ټریډ کې چې دی 8 ساعتو پورې یو
زیاترینه وخت چې دی ته په یو ټریډ کې څنګه لکه تا بای وایستو تر د 2 دقیقه 9 ساعته پورې چې دی ته په یو پوزیشن کې څه ورته وایي باید اوسي داسې نه دی چې ته وایې ولا او ډېر زیات وخت ونیو دی دا وکړه دی دا وکړه یا ته ورته ناست یې قلارې سترګې درته نیولي چې کله به ټي پي لګېږي یا سټاپ لاس نو ټي پي او سټاپ لاس دې کېږده خدای په امان په مخه دی ښه تر 9 ساعته یعنې تر دا 9 ساعت ښایي ته ورته 10 ساعته بعد راشه وګوره چې څه وشو نو دغسې دی یعنې ته باید په ټریډ کې یو ټریډ کې چې دی ته 9 ساعته پورې ته باید هولډ کړې دا ستا د سټراټیجي څه ورته وایي رولز دي دا ستا د سټراټیجي قانون دی چې ته باید یو ټریډ کې تر 9 ساعته پورې ولاړې ښه ماکس کانسیکیوټیو وینینګ ډیز ښه یعنی سر په سر چې دی ستا ټریډونه تر 4 دانو پورې وین شوي دي شوي دي وین شوي لکه ستا سټراټیجي چې دی تا ته سر په سر 4 دانې وینه درکولی شي چې کولی شي درکولی شي ښه د وین په څېر نه ګورو وین ته خو هر څوک خوشحالوي 4 دانې چې دی سر په سر لکه سر په سر تا ته لوز درکولی شي سټراټیجي لکه څنګه مې چې هلته ویلې مکس ډراډاون سر په سر لوز درکولی شي یعنی لکه مخکې مې چې ویل که نه که ته یو ورځ تاوان وکړې بله ورځ د دې معنا نه ده چې ته 2 ورځې تاوان وکړې په درېیمه ورځ وایې چې والا سټراټیجي مې خرابه ده نه که 3 ورځې تاوان وکړې ته وایې 4مه ورځ وایې چې نه سټراټیجي مې خرابه ده نه دا چې دی ستا د سټراټیجي قانون دی چې ته باید چې ته 4 دانې سر په سر لوز کړې که دا سر ته 4 خې ته کېدای شي 15 دانې سر په سر لوز کړي چې وکړې 15 دانې سر په سر لوز کړي دا چې دی عادي دی په سټراټیجي کې نو یو بل لاره درته زه وښیم چې کله چې ټریډ وایستو لکه اوس دلته ما بای وایستو سټاپ لاس ټي پي مې کېښوده بس نور ترې لاړ شئ داسې مه کوئ چې ته پرافټ او دغه ته ناست زه خپله چې دغسې پورې راشي داسې پورې راشي زه مې خپلې هر څوک چې خپلې پیسې وګوري په تاوان کې روانې دي ټریډ بندوي څه کوي ټریډ حتما بندوي نو که ګټې ته لاړ شي ویره پکې پیدا شي چې والا او دا راته چېرته ریورس نه شي نو بند کړي ټریډ نو کله چې سټاپ لاس او ټي پي کېښودله ټریډ هم پرېږدئ لکه دلته څو ساعته ښودلي ښه لکه څو ساعته زه په ټریډ کې یم زما سټراټیجي وایي 9 ساعته باید زه 9 ساعته بعد راشم وګورم چې مارکیټ څه کړي دي یا دلته کې دی څه ورته وایي خو ستا اوله ټي پي ایښي که نه ستا قانون دا چې یو په یو ټي پي ولګېږي زه بریک ایون ځم دلته ټریډینګ ویو ته ولاړ شه دلته دا جمع علامه ګورې دلته راځي نو د باندې کلیک کړه اډ الرټ آن ګولډ دلته چې دی الرټ کې ده نو کله چې مارکیټ داسې پورې راشي دلته چې څنګه ولګي تا ته نوټیفیکیشن موبایل ته راځي یا لپټاپ ته نوټیفیکیشن راځي درته چې مارکیټ داسې پورې لاړو ښه ټي پي دې ولګېده زما بریک ایون بس نور یې پرېږده خدای په امان چې مارکیټ څه کوي نو که سټاپ لاس ته هم دې کېښودلی شي خو سټاپ لاس ته دونه مهمه نه دی ځکه چې ولګېدو خلاص په خلاص سټاپ لاس ولګېدو بس نو ښه لکه څنګه مې چې ویلې چې ټي پي او سټاپ لاس یې کېښودو نور چارټ ته مه ګوره په تېره بیا څه ورته وایي د میتا ټریډر چارټ ته دې مه ګوره چې خرابوي دي او بله دا چې هغونه پیسې مه ریسک کوه چې څومره نه لرې اوس ګوره ښه که سرمایه کمه لرې نو ډېرې پیسې چې دی مه ریسک کوه په ټریډ کې لکه اوس ستا داسې ونیسه $1000 دې سرمایه ده $1000 سرمایه لري دې کې چې دی زما شخصي نظر د دې $100 ریسک کوه داسې مه وایه چې په یو ټریډ کې $100 ریسک کوه نه هغه $100 به هله بروکر کې واچوه یا بروکر کې اچوه یا په فنډ اکاونټ باندې هغه پې ډېر ښه راځي ښه فنډ اکاونټ دې $100 وایستو $32 دې وایستو نو که د یو پاس نه کې دویم پاس نه کې نو دریم چې دی ته ښه صحیح پاس کولی شي او د میاشتې نه 100 یا 600 یا $800 ښه صحیح ترېنه ایستلی شي نو که سرمایه کمه لري زیات ریسک مه کوه ځکه زیاتره خلک دي چې ټول $100 سرمایه لري په ټریډ کې چې دی $50 ریسک کوي نو دا ډېره سخته ده دا اوس چې زه خپله $1000 سرمایه ولرم او $500 ریسک کوم نو زه خپله یېرېږم چې لږه کې پرافټ ته راشي بندو مې مانه که دا لوز شي نو دا ټوله سرمایه مې لاړه زه به نور پیسې درکوم نو
دغسې هم مه کوئ، زیات ریسک مه اخلئ. دغومره ریسک واخلئ چې تاسو یې تحمل کولی شئ. بس لکه اول سر نه مې چې ویل که نه که ته لوز کې 1 2 3 نو هلته د بک ټېسټ دې وګوره، سټراټیجي دې څه وایي. سټراټیجي دې وایي زه 5 دانې سر په سر لوز کوم، ښه خبره خلاصه. ستا سټراټیجي وایي چې داسې کوم، ښه هېڅ خبره نشته. ته باید سټراټیجي ورته ووایې چې ته خو پرافټیبل یې، هېڅ مشکل ماته نه لري. که ته 6 دانې سر په سر لوز کړې، زما سټراټیجي خو پرافټیبل ده. څنګه؟ ځکه دا وګورئ په 195 ټریډو کې زما چې د پی ان ال تر $14,000 پورې دلته 11 ښیښو هغه هم درته وښودو. ښه تر $14,000 پورې دی زما پی ان ال. وین ریټ څونه دی؟ 80%. خبره خلاصه. 100 ټریډو که یو میاشت په تاوان کې یم، 2 میاشتې ځینه چې سر په سر تاوان کې، یعنې ستا میاشت کې ګټه ونه شوه، دویمه میاشت کې ګټه ونه شوه، نو دې باندې به حتما باوري شه چې درېیمه میاشت ستا په حتما په ګټه کې ده. د تېرې 2 میاشتو تاوان دې هم راوباسي. خو ګټه هم چې دی هر وخت نه وي، نو که لوز کېدو هم څه ورته وایي قبلوی، او که وین کېدو هم قبلوی. نو مننه ویډیو لیدل نه. امید لرم چې کومه خبرې مې کړي وي واقعا ګټورې او تاسو ته ګټه وکړي، ځکه همدغه ما سره کومک کړی دی. نو د هغې دپاره مې ویلې او مننه. ویډیو حتما لایک کړئ او سبسکرایب مې له یاده ونه وځي. ویډیو لایک کړئ چې زما ویډیو بیخي فار یو ته ځي نه د یوټیوب. نو مننه. ټینک یو سو ماچ. کامیاب اوسئ.